جناب حضرت شعیب علیہ السلام مبارک چې کله خپل قوم ته دعوت کو د نافرمانو نه منې کول او چې کم نقصانات پکې دی هغه بیان ورته فرمایلو چې پلانای ګناه د پتا سو کې او دا کارونه مکوئ لکه ناپ تول کې کمې مکوئ. علماء کرام فرمایي وی هغوی به چې کله یو څیز د چا نه اخیستلو نو پیمانه به چې استعمالوله نو د 6 کیلو به استعمالوله او چې به د خرڅولو ټیم شنه به 15 کیلو استعمالوله. اوس هم رونو ګره بعد مسلمانان داسې کوي کله چې یو څه خلی نو دکاندار په پوخ سیر باندې والی او کله چې به خرڅوي نه به په کیلو باندې خرڅوي. دا جرم ده ګوره او دا کمې د پتناب تول کې جناب حضرت شعیب علیہ السلام مبارک د دین منکل چې دا مکوي او بلدا غي د ډاکو نه منې کړیو چې تاسو په لارو کې خلک تکې نه او ډارول کوي لہذا د دې کار نه ګوره منې شي. چې کله جناب حضرت شعیب علیہ السلام مبارک دا بیانو فرمایلو نو دا قوم مشران او متکبر خلق را پاسیدل او دا ورته ویل نخرجنک یا شعیب اے شعیب علیہ السلام خامخا ګوره د دې قوم نه به دې وباسو داسې خبرې مه کوه. علماء کرام فرمایي کمه دا زمانه کې چې صالحان نیک طرف ته خلق را بلینو ګونډګر خلق اکثر مخالفت کوي. ګوره هغه وته سوای جناب حضرت شعیب علیہ السلام مبارک ترا پاسیدل او دا ورته ویل نخرجنک خامخاب دې ګوره دې کلی نه وباسو اے شعیب علیہ السلام مبارک او یوازې تا نه هغه کسان چې چا پتا سو ایمان راوړی دا هغه مؤمنان بم د دې کلی نه وباسو او یا یو شرط او لتعودن فی ملتنا هغه دادا چې ته زمونږ ملت کې دوباره راشه. علماء کرام فرمایي د دې نه مراد هغه مؤمنان دي چې چا په جناب حضرت شعیب علیہ السلام مبارک باندې ایمان راوړو د ایمان نه مخکې هغوی مشرکانو لیکن کله چې ایمان راوړو نو خلق ورته دا دمکی ورکه چې ګوره دوباره راشه او دا مؤمنان ځان سره راوله ځکه پیغمبر مبارک ګوره معصوم وي ښه دا زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات پیدایشی طور باندې هغه موحدین وي هغوی نه د نبوت نه مخکې شرکیات شوی وي او نته د نبوت نه پس شوی دي لیکن دا لپس چې استعمال شوی دا او لتعودن فی ملتنا نو دا د دې وجه نه چې تقریبا چې ستا ملګري مؤمنان چې مخکې په شرکیاتو کې اخته او اوس پتا باندې ایمان راوړو د الله پاک جل شانه د توحید عقیده خپل کا نو دای دې زموږ ملت ته دوباره راشي ګوره او یا دا چې د دې کلی نه بده وباسو. جناب حضرت شعیب علیہ السلام مبارک وتو فرمایل ویخا تاسو مونږ ته دا وایي چې دوباره زموږ ملت ته راشئ. قال اولو كنا کارهین آیا که مونږ دا بدم ګڼو بیا به هم تاسو ملت ته دوباره درځو. او بله خبره ورته وکړه وی کو چرې مونږ ستاسو دین ته ستاسو ملت ته دوباره دراغلو
د مشرکانه عقیده مخبله کا او دوباره دراغلو نو به خو به مونږ په الله پاک جل جلاله باندې دروغ تړلی وي ځکه د الله پاک جل شانه د وحدانیت بیان ما تاسو ته وکړو د الله پاک جل شانه وحدانیت طرف ته میرا وبللی او که مونږ دوباره دا ملګری ستاسو دین ته درشي نو بیا خو مونږ په الله پاک جل شانه به دروغ تړلی وي زما دا بیان خو به دروغ وي داسې نشي کیدی مونږه الله پاک جل شانه پس تا هغه نه چې مونږ ته نجات راکو د دې شرکیاتو نه او نه ګوره دا د مونږ دپاره مناسبه ده چې مونږ دوباره درشو دوباره ستاسو ملت ته درشو الا ان یشاء الله ربنا مگر کو الله پاک جل جلاله چې زمونږ پروردگار دا وغواړي معاذ الله کو الله پاک جل جلاله یو کس وغواړي چې شرک ته لاړ شي نو هغه تلی شي لیکن مونږ په خپل خوښې ګوره شرکیاتو ته نه ځو مونږ په خپل خوښه مونږ په خپل مرضۍ سره ستاسو ملت نه قبلو شرکیات نه قبلو مونږ په خپل مرضۍ سره د الله پاک جل جلاله وحدانیت قبول کړی ده یو د الله جل شانه وحدانیت مو قبول کړی ده او شرکیاتو نه مو توبه ویستې ده جناب حضرت شعیب علیہ السلام مبارک سره چې کم ملګری دی هغه دا بیان ده ما راته وی پیغمبر مبارک معصوم وي دی هغه نه ګوره ګناه نه کیږي زمونږ علماء کرام یو مسله چیړي عصمت انبیاء د جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات عصمت چې هغه ګوره پاک وي دی هغه نه ګناه نه کیږي او وسع ربنا كل شيء علما جناب حضرت شعیب علیہ السلام مبارک کو فرمایل زما د رب العالمین جل شانه زما د رب جل شانه علم هغه په هر سیز باندې دا ګوره زما د رب جل شانه علم هغه په هر سیز باندې دا او په هغه رب جل شانه زما توکل دا په هغه اعتماد دا په هغه باور ده تاسو که هر څومره دمکیانې ما ته راکئ خو لیکن زه د رب جل شانه د وحدانیت نه اوړم رونو داسې پخه عقیده د خدای پاک جل شانه زمونږ هم نصیب کړي ګورئ چې دمکیانې میلاویږي او بیم وایي چې زه د الله جل جلاله په وحدانیت ولاړ یم او پاغه باندې می توکل کړی دا او دا دعا کوله ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق اے رب جل شانه زمونږه زما او د دې قوم ترمنځ په حق فیصله وفرمایي وانت خیر الفاتحین او خدای پاکه ته ګوره یو بهترین فیصله کوونکی ذات یې ته بهترین فیصله کوونکی ذات یې دی ګوره ورونو ظلم کولو ښه د شرک نه دنیا کې ګوره لوی ظلم نشته ښه لوی ظلم هغه شرک ته شرک نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی ان الله تعالی یملی الظالم الله پاک جل جلاله ظالم ته کله کله مهلت ورکوي تاسو ګورئ کنه په دې علاقه کې کله کله یو داسې ظالم او جابر وي هغه په مزو کې ګرځي هغه په خوشحالو کې په راحتونو کې وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی بے یکدم اللہ پاک جل شانہ انیسی بیدا جاڑی بے اخلاصی صورت نوی نرونو اللہ پاک جل شانہ چسوک ظلم کوي هغه ګوره کله کله وته مهلت ورکی ټیم ولا ورکی چې ګرځا او به ناصافه ونیسی به د اخلاصي صورت نوي د مشرک نه لوی ظالم څوک تا څوک نشته کنه نه لوی ظالم دا زکه د سیدی حق څوک لري الله جل شانه د سیدی حق
الله پاک جل شانه ته ده او چې ته غیر الله ته کوي نظر منل د الله پاک جل شانه په مبارک نوم باندې او چې ته د غیر الله په نوم باندې امداد غوښتل د الله پاک جل شانه نه او چې ته د غیر الله نه غواړې فریاد رس الله پاک جل شانه ده او چې ته د غیر الله نه غواړې نه دا شرک ته کړه نو جناب حضرت شعیب علیہ السلام مبارک د قوم سره مکالمه راغلی وه او به ورته جواب کړی ده هغه بیان نه